د طالبانو او امریکا تر تړون وروسته طالبانو د افغان حکومت پر وړاندې د فزیکي جګړې ترڅنګ رواني جګړه هم له حده زیاته کړې ده. د رسنیو خبر اعلان وایي چې د وسله والو طالبانو رسنیز فعالیتونه تر ډیره له مبالغو او دروغو ډک دي. د افغانستان د یو کورني تلویزیوني چینل خبريال چې نه غواړي غږ ونځوري خپور شي زاویه نیوز ته ویل چې طالبان د عامه ذهنیت د مخشوشولو لپاره په نامسؤلانه ډول خپل رسنیز امکانات کاروي او د دوی لخوا په خبرېدونکو خبرونو کې له مبالغو ډک ارقام وړاندې کیږي. شنونکي وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې له افغان ځواکونو سره د جګړې مقاومت له لاسه ورکړی او د حکومت پر وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. د دوی په وینا طالبان غواړي له بیلابیلو لارو څخه د دروغو په خپرولو عامه اذهان مغشوش کړي او ان ځینې لا د ټولنیزو رسنیو له لارې فعالانو ته د مرګ ګواښونه هم کوي. بدبختانه د رواني جګړې په خوا چې د اثرات 100% او 100% دي او د دې مالی منابع او نوري منابع چې په توده جګړه کې یا په اصلاح پسندونکو کې استعمالېدل هغه هم د رواني جګړې و جبهې ته سوق کړي دي. هغه څه منابع چې دوی سره دي او مستقیما د پاکستان مطبوعات هم په دې سکه له دوی سره مرسته کوي، تخنیکي مرسته او په اصطلاح پرسونلي مرسته هم ورسره ملګرې ده. ځکه دومره ډېر ستر تبلیغات د طالبانو د نیټورک په واسطه باندې پوره نه دي. دوی ولس ته دا فکر وکړي یا کوشش کوي چې ځان فاتحین وکړي او په اصطلاح سوله اصلي او بابیزه وګڼي، د سولې اوازه ځانونه فاتحین وګڼي. هغه پیښې چې تقریبا دوی پکې زیات زیان ویني هغه پیښې هم دفع کوي. تقریبا چې د دې 100 نفره مړي شي په یو نفر مړي باندې اړوي او د حکومت که یو نفر دغه یو نفر مړ وي دی په 100 نفره باندې تعبیروي. د شنونکو په باور طالبان غواړي چې د رواني جګړې په زیاتوالي سره د افغان فوز مورال کمزوری کړي. د دوی په وینا حکومت تر اوسه د طالبانو د رواني جګړې د دفع لپاره کار نه دی کړی. دوی له حکومت غواړي چې د دې برخې پیاوړتیا ته لا ډیر کار وکړي ترڅو د ولس روحیه پیاوړې او د نظام ستنې لا قوي شي. د شنونکو په وینا د ولس ډیره برخه په غیر شعوري توګه د طالبانو د رواني جګړې تر اغیز لاندې راغلې ده. متاسفانه هم زموږ مدني ټولنه، تعلیمي ادارې او روشن فکران او هم زموږ حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د افراطیت په خلاف باندې او د هغوی د اروايي جګړې په خلاف باندې ولس په صحیح شکل باندې آماده او چمتو کړي. موږ د درځنونو وایندانو په حضور کې په دې نوې توانېدلی چې یوه مؤثره ستراتیژي ولرو. زموږ وایندان خپل ټول وخت د فکټونو او د معلوماتو او ارقامو په شریکولو باندې ضایع کوي او په هغه شکل چې باید د دښمن نارټیو وننګول شي دوی په هغه شکل باندې عمل نه کوي. د راپورونو له مخې طالبان اوس مهال په اردو، پښتو، عربي او فارسي ژبو مجلې چاپوي او هم په 10 ژبو په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو کې خپل فعالیتونه مخ ته وړي. د ټولنیزو رسنیو کارونکي وایي طالبانو په ټویټر او فیسبوک کې سلګونه جعلي اکاونټونه فعال کړي او هر ورځ پکې د دروغو تبلیغات کوي.